بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. سورة الماعون مکی سورت تے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کی نازل شوی دی او پدے کی او آیاتون دی. دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیحہ او بد افعال ذکر کیگی او پا آغی باندے دا جہنم وعید ذکر شوی دی. نو دغه کارونا چې د منافقانو دی یا د کافرانو دی نو پکار دی چې مؤمن دی دغه نزان اوساتی. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وي داخل نی ځکه چې دغه افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی کافر دی. پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه وبشي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي. دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کوم دی کې ذکر کیږي دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کوم کارونه دي چې د منافقانو دي د کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامله ده. هر مذهب او ملت والوی په یتیم او په محتاج رحم وکړه. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمن خلک ټول متفق دي. نو کم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالی دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو ځناور دی بلکې ځناور نه بدتر د ده د دین سره څه تعلق دی. نو یو حال قبیح حال دا دی چې دې یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل له به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل دا دی چې دا بنده مونځ د ریاکارۍ کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي. او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دي. فویل للمصلین
ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا تا کتلی ندی، کتلی دی الذی اغکس یکذب بالدین چی اغا نسبت تا دروغو کئی و بیوم الدین، بالدین بیوم الدین دا قیامت تا روزی تا نسبت تا دروغو کئی وی قیامت نشتا. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا تا کتلی دی اغا کست چی نسبت تا دروغو کئی روز جزا تا، فذالک الذی پس دا اغا کست دی یدعو الیتیم چی یتیم لدکی ورکی، ولا يحض على طعام المسكين او ترغیب نورکی پورکولو دا طعام مسکین تا، نقبل ورکی طعام مسکین تا او نقبل توی چی ورکا. نو دا نور صفتونه ذکر کرل چی همدردی و غمخواری دا چا سره بالکل نکی، زلی دا کانی نسخ دی، یتیم لدکی ورکی. ولا يحض على طعام المسكين او مسكين او محتاجتا خپلم سنور کئی خبلم ترغیب نور کئی چطور سر سے امدادو کا. فوائل للمصلين الذين پس حلاکت و تباہی بربادی دا للمصلين الذين رأغ منزگزار دا پارا الذين هم عن صلاتهم ساهون چاگوی دا خپل منزلو نبی خبروی پدے پوئیگی نا چی دا من سر پارا کیگی پدے که دا دراز و دنیاز خبر چا سر کئی اللہ سر کئی کبل چا سر کزڑے و غسل منزو کی کوئے نغسل نے کئی کل کئی کل نکی کل پا وقت کل بے وقتا بلکہ دا دنیا پا کشالو کن خطوی وی مقاملو نشو منز پاتو شو دیر ضروری کارو دا مانزنا ضروری کار بل نیش داری وی ضروری کار میں پا غیران منز پاتی شو او بیا چی کل منز کئی یو سو ٹنگی ہوئی یو سلور ٹنگی ہوئی منز میں وکا سلور رکاتا منز کئی نو سلور ٹنگی ہوئی لکر چرگانو پا دی کوئی گی نچے دا احکم الحاکمین پا دربار کے ولارے ما آخر کم دربار کے حاضری کو ما اللہ یواز استارے کے ناستو پاسے دو ادریدو تا نگوری بلکہ ستا پا دے ظلبانی نظر کی چتا دو توجہ دے چاہتا را اخلاص در کشتو کنیش ترے عن صلاتهم ساہون دے دخپل منزنا نا خبر دی نہ صرف دکھلاوے دا پارا منز کئی صرف دا دعوی اسلام ثابت اولو دا پارا منز کئی بلکہ دے دا منزہ دا فرضیت عقیدہ نلری دا منزہ دا فرضیت عقیدہ نلری نہ دا منزہ دا وقتنو پابندی نکئی دا اصل منزہ پابندی نکئی کم دے کے دا دکھلاوے مقدا خلقو تا دزان خول و مقدر نموز اکی کم دے که تا دزان خول و مقنین آل تموز نکی موز پری خولو نو عن صلاتهم که دا عن دین معلومی گی چه دی دا اصل منزن بے پروائی اختیاری او دا عادت منافقانو دی ریاکارے دا پارا منز کئی چه خلق ورطا گوری نو دیر خلی منز کئی اگدا اگدا رکاتونا او چه سوکنی نو یہ نکی او ککی نو بس مشین و تو لگی مشینی منز زر در قدان خلاص کی یو بوگس پیر صاحبو او داغا عقیدتمن پیدا شیو بادشاہ تیم صفتون شروع کرن کہ پیر صاحب دیر رسیدلی سڑے دی یو ځل بادشاہ دعوت ورکو دے پیر صاحب لا نو چې دې لاړه غزې ته نو په یو ماشوم بچی ځان سره بوتلو دی پیر صاحب نو په منځونه شروع کړل نو څوک ته وګ درکاتونه کول او طعام تیار دی بادشاہ وی چې صاحب په کله وځګار شي د مانځنه چې طعام تکینی ټول خلک په انتظار دي
اوس ډېر اوږده اوږده رکعتونه چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب طعام ته راغی او کېناستل او خلک هم کېناستل نو یو نوړی دوه نوړی اغشتې یا نه او بس لاس یې اوچت کوي نور نه خورم بادشاه ورته تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړی یا دوه نوړی دې واخېسته نور نه موږ د الله په ذکر باندې پایو من الله والا خلق یو موږ د الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی به خوري موږ نه خورو موږ دغه شواروز کې نوړی دوه نوړی خورو بادشاه نورم عقیدتمند شو د سړی خو په 24 غنټې کې نوړی دوه نوړی خوري دا مجلس برخاست شو دې کور ته راغی ماشوم بچې ورسره د وړو مور ته شور زوږی شروع کړ شابه ډوډۍ راوړه د لوګې مرمه ډوډۍ راوړه هله شابه ډوډۍ راوړه د لوګې خراب کړو هغه ماشوم بچې ورته وی چې بابا بادشاه خو تعالی ډېر ښکلي ښکلي طعامونه تیار کړو نو هغې ستا مخې ته وکړو نو تا وی چې موږ نه خورو زموږ ته نه کېږي هلته یې نوړی دوه وخوړل اوس مې مور ته شور زوږ دې جوړ کړ شابه ډوډۍ راوړه وی هلته خو دا طعام چې ما خوړه نو دا مې بادشاه ته خوړ د هغه د ښودنې دپاره مې نوړی دوه خوړلې دي نو هغه ډوډۍ منظور نه ده اوس ځکه د مور نه دې ډوډۍ غواړم هغه ډوډۍ خو ما صرف په هغې ځان خو نو د هغه ډوډۍ منظور نه ده ځکه زه غواړم نو هغه بچې ورته بابا وایي چې هغه ډوډۍ منظور نه ده نو هغه اوږده اوږده رکعتونه چې د خلکو مخکې دې کول نو هغه هم منظور نه دي هغه هم بیا وکړه څنګه چې ډوډۍ دوباره کوې نو داسې دا مونځ دې هم دوباره کړه دا خو د خلکو مخکې اوږده اوږده رکعتونه کول نو دا اوږده رکعتونه چې د خلکو په نظر کې د ځان ښه کولو دپاره کې نو په دې رکعتونو به دوزخ ته ځي کلیدی دریدو د خسته نماز که در چشم مردم گذاری دراز د دوزخ چابي هغه مونځ دی چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کې دغه مونځ د نجات ذریعه نه ده د دې کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت د هغې مونځګزارو دپاره هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو منځونو نه ناخبره دي الذین هم یراؤون هغه منځګزار چې هغوی ریاکاري کوي عن صلاتهم د اصل مانځه نه بې پروا او بې خبره دي اصل مانځه نه بے پروا دي او دا عادت ته چا دا د منافق په مانځه کې دننه که څه سهوه کېږي نو د دې نه خو څوک هم خالي نه دي په مانځه کې دننه د سهوې نه څوک هم نه بچ کېږي پیغمبر علیه السلام 4 رکعتیز مونځ کو نو چې 2 رکعت یې وکړو نو سلام یې وګرځاو 2 رکعته باندې سلام وګرځاو نو سهو راغله د پیغمبر علیه السلام نه چې سلام وګرځید نو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیتا مونږ کې قصر راغلی 4 په زیات وشو ام نسیتا که تا نه ایر شو پیغمبر علیه السلام ورته کل ذلک لم یکن نه مانځه کې قصر راغلی چې 4 نه 2 جوړ شوي دي او نه ما هېر شي پوره مونځ مې وکوې نه یو شی خو شوي یا تا نه ایر شو او یا خدا حکم کړی چې 2 وکړه پیغمبر علیه السلام مانځه کې سهوه شوی نو بیا د نورو صحابه کرامو نه تپوس کړه د صحابي ته ذوالیدین وایي ذوالیدین څه وایي رښتیا وایي او رښتیا وایي 2 رکعته یې وکړل نو ګوره په مانځه کې سهوه کېدل پیغمبر علیه السلام نه شوي نو په دې دا وعید او عذاب نه دی بیان شوی دا چې اصل مانځه نه غفلت کوي نو په هغې باندې دا عذاب دی چې دله هلاکت دی ځکه دی د اصل مانځه نه غافل دی په مانځه کې توجه بدلېدل کېږي خیال بدلېدل کېدی شي امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او عالم دی دا 2 ورونه دي محمد غزالی او احمد غزالی او د دوی مور هم بزرګه ده امام محمد غزالی یو ډېر لوی عالم دی مخکې به امامت هم کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به ورپسې نه ودرېدل مونځ یې ورپسې نه کوو
یو ځل راغی محمد غزالی مور له راغی مور دا رور مې ما پسې مونږ نه کوي خلک خبرې کوي دته وایي چې جومات ته راځه ما پسې مونځ کوه نو مور ورته یې ویل لاړ شه ورور پسې مونځ وکړه وایي ښه جومات ته راغی محمد غزالی مخکې دی احمد غزالی ورپسې دی چې یو رکعت یې وکړ احمد غزالی سلام وګرځاوه راورسست شو په یو رکعت د امام نه جدا شو محمد غزالی کور ته راغی مور نن خو عجیبه کار شو د ده د دې راتلو نه خو هغه نه راتل خو نور کله یې راپسې مونځ نه کړو نن یې راپسې یو رکعت مونځ وکړ سلام یې وګرځاوه ووته د جمع نه لاړه هغه خلک به څه وایي چې دا دې څه چل کړي ولې نه کوي پسې نو مور ورته وایي چې بچیه تا نن ولې داسې د پسې مونځ ونه کړ مور ما چې د پسې نیت وتړه نو لومبني رکعت کې د ده د زړه توجه برابر وه ښه په توجه په مانځه ولاړو ما ورپسې رکعت وکړو په دویم رکعت کې د ده توجه د مانځه نه بله وخته واوړېدله وی څه وی ته نه تپوس وکړه که نه دې ورور نه مې تپوس وکړه چې د په دویم رکعت کې کومه مسله کې باز شروع کړی محمد غزالی ته مور وی څنګه چل دی وایه وی لومبني رکعت کې خو مې رښتیا توجه برابر وه خو په دویم رکعت کې د دې مانځه نه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسلې مې په کتاب کې کتې نو چې دویم رکعت کې ودرېدم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړله د حیض او د نفاس مسلو ته توجه هغه اړخ ته لاړله نو احمد غزالی مور ته وایي چې په جامع د وینې داغ یې نو مونځ ورپسې کېږي وی نه وایي چې په زړې د وینو داغو د حیض او د نفاس د وینو بیانو نو په هغې کې زما ورپسې توجه کم ځای برابر شي زه ته دې خوا شم ما پوره په توجه مونځ ځان له وکړ مور ورته های یو زوی مې په کار رانغی یو هم د کار نه یې دواړه بېکاره یې احمد غزالی ورته وایي او محمد غزالی وی مور زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نیم نو دا رور مې ولې بېکاره شو او ورته یې مورې څه ولې بېکاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کې د رور زړه مې ولید چې د حیض او د نفاس مسایل چیړي نو زه ستا په کار رانلم ولې بېکاره شم وی ستا کار څو چې د ده زړه ته توجه کوې الله ته به دې توجه کړه علي به زما په کار راشي چې پوره توجه دې الله ته کړه ستا د امام د زړه سره څه کار و چې د امام زړه ته یې توجه کوله مور یې د دواړو نه بزرګه وه داسې د ښو خلکو نه توجه بدله شي خو دغه وعید په دې باندې نه دی چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځه نه دی توجه اورېدل لري د مونځ د فرضیت قایل نه د دې د ثواب قایل نه نو بیا جهنم دی او که چېرې دغه مراد نو بیا د عن صلاتهم په ځای باندې فی صلاتهم به ویلو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون پس ہلاکت دے تباہی و بربادی للمصلین منزگزار دا پارا الذين اغا منزگزار هم عن صلاتهم ساهون چاوی دقبل مانزنا اصل مانزنا بے خبر دی الذين هم يراؤون اغا منزگزار چاوی ریاکاری کئی یراؤن خلق تا خودنی دا پارا منز کئی داغی مقصد دا خالق نا کٹ دے مخلوق خوشحالو دا پارا منز کئی ویمنعون الماعون او دوی من کئی یمنعون من کئی الماعون معمولی غندن لکشیهم دا معون خپل لفظی معنی شیء قلیل لگ غنده شی شیء حقیل سپک غنده شی داسې لگ غنده شی سپک غنده شی اون که ته څوک وغواړي وی نشته ماعون هغه استعمال والا سیزونه چې عادتا یې څوک د یو بل نه منې کوي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حلاکت اغی منزگزار دا پارا هم عن صلاتهم ساهون چاگوی دخل منزلنا بے خبر دی الذين هم يراءون دا اغا خلق دی هم یراؤون چاوی ریاکاری کئی
خلکو ته د ښودنې دپاره مونځونه کوي. ویمنعون الماعون او دوی منې کوي عام د استعمال شي یا لږ غوندې شی هم منې کوي. ماعون د دې ماعون نه مراد زکات دی، ځکه چې دا زکات ډېر لږ شی دی. یمنعون الماعون، د ماعون اصل معنا شیء قلیل، لږ غوندې شی یا شیء حقیر، سپک غوندې شی. لږ غوندې شی یا سپک غوندې شی یا ډېر کم قیمته شی هم دا بخیلان چاله نه ورکوي. هغه څیزونه چې عام طور باندې خلک یو بل له ورکوي. د عام انسانیت تقاضا دا ده چې یو بل نه منې کوي. لکه دې کورونو کې بعضې بندیان وایي د فلاني کور نه ورشه لږ خلبیل راوړه، نو چې ورشي نو خلک یې ورکوي. او دا بدبخته خلک څه لري چې ورته یې خلبیل راوړي نشته. وایي جامې وینځو لږ ټیم راکړه چې اوبه پکې ګرمې کړو، وایي نشته. لږ رمبې راکړه، نشته. سسکوره چاري لږ را، وایي نشته. نو دا څیزونه خو په ګاونډ کې خلک یو بل له ورکوي. لکه مالګه راکې نشته، یو تیلې راکې نشته. داسې معمولي څیزونه هم چې ترې غواړې نو دا شومان بخیلان دغه شی هم نه ورکوي. یمنعون الماعون، عام د استعمال لږ لږ څیزونه یا کم قیمته څیزونه هغه هم نه ورکوي. نو دا د دوی د بخیلۍ او د کنجوسۍ انتها ده. او بعضې فرمایي چې دې دی کې د ماعون نه مراد زکات دی. زکات ته ماعون ځکه وایي چې په مقدار کې دا ډېر کم دی، په 40 روپو کې 1 روپۍ دا الله په نوم باندې دوی نه ورکوي. په دې آیات کې د ماعون تفسیر په زکات سره شوی دی. نو د دې په نه ورکولو باندې د جهنم عذاب الله پاک ذکر کړی دی. دا علی کېږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال څیزونه یو بل ته ورکول، په دې کې ثواب دی. او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل ته معمولي څیزونه هم نه ورکوي. نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دي، او د بېایمانۍ په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کېږي. نو دا معمولي څیزونه منې کول دا ډېر سپکاوی دی، په دې بنده سپک ښکاري. او نو دې کې د زکات د منع په یو انداز باندې چې څوک زکات نه ورکوي دا هغه زیات مذمت دی چې د عام د استعمال شي چاله نه ورکوي، زکات پسې ورکوي، ډېر زیات بخیل دی. نو د فرض زکات نه انکار کول، په هغې کې اقوا دېخوا کول، دا د ده په ډېر بخل باندې دلالت کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.